بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مسلمانانو ورونو، یو اپلیکیشن درته ښیم. دا اپلیکیشن باید په روژه مبارکه میاشت کې هر یو مسلمان ولري، چې د دې اپلیکیشن په روژه کې کارولی شئ او ډېر په زړه پورې اپلیکیشن دی. دا تاسو ډاونلوډ کړئ او په روژه کې هر مسلمان دې ته اړتیا وي. یعنې دې اپلیکیشن کې قرآن مجید دی. دا داسې اپلیکیشن دی چې کوم انټرنیټ نه غواړي، بغیر له انټرنیټه کار کوي. هم د قرآن عظیم شان مکمل قرآن عظیم شان دی، هم د دې په څنګ کې مکمله ژباړه ده. دې که چیرې انټرنیټ نه ته لاسرسی نور لرئ، دې ته تفسیر او اډیو د دې تلاوت هم د انټرنیټه دې ته ډاونلوډېږي، چې کله ډاونلوډ شي بیا غږولی هم شئ. یعنې ټکي په ټکي غږېږي او کرښه په کرښه درته ژباړه کوي. دا اپلیکیشن دی د قرآن کریم پښتو ژباړه او تفسیر. دا به تاسو ډاونلوډوئ. څنګه ډاونلوډول د ویډیو په اخر کې درته ښیم. لومړی تاسو زه د اپلیکیشن معرفي کوم. اول مثلا د سورتونه دي په ښي طرف کې دا سپارې دي چې ټول 130 سپارې دي. په دې خوا کې چپ خوا کې سورتونه دي، ټوله 114 سورتونه دي چې هر یو سورت تاسو کلیک کوئ. مثلا زه 18مه سپاره باندې کلیک کوم، ماته 18مه سپاره مکمله راوړي. نو دلته د پاسنۍ چې کومه دی دا آیات لاندې ژباړه ده. که چیرې به د تفسیر باندې کلیک وکړئ نو بیا دلته تفسیر راخلاصیږي. اوس دې لپاره ما تفسیر نه ده ډاونلوډ کړی، نو تاسو له انټرنیټه هم په دې باندې کلیک وکړئ، دې لپاره به تفسیر را ډاونلوډ شي. دا یو ډېر د پاسنۍ زنګ بټن باندې چې کلیک وکړئ، دې لپاره به له انټرنیټه اواز یعنې ساوند هم ډاونلوډېږي. اوس دلته زما انټرنیټ بند دی چې تاسو ته ډاونلوډ کړم، په هو باندې به کلیک وکړئ. دې لپاره خپل ساوند چې کوم دی هغه د کوم قاري غواړئ هغه ډاونلوډېږي. په دې ترتیب تاسو ټوله ژباړه د په کرښه ژباړه ده. دلته سیټینګ هم کولی شئ. دلته ګورئ د متن د ژباړه د کرښه د فونټ د کوم شکل کې وي تاسو بدلولی شئ او دې ځایه ټول سیټینګ کولی شئ. نو دې اپلیکیشن ډاونلوډ به زه تاسو ته څه ډول د لینک درکړم. د دې لینک په ویډیو په ډسکرپشن کې کوم ټیلیګرام چینل ده، په اول باندې به تاسو کلیک وکړئ. په هغه باندې چې کلیک وکړئ په هغه کې دغه اپلیکیشن زه اپلوډوم. په هغه باندې په اخر کې به وګورئ قرآن کریم اپلیکیشن په پښتو ژباړه او تفسیر. په هغه باندې به کلیک وکړئ، دا به پیدا کړئ. کله چې هغه تاسو ډاونلوډ کړئ، کوم ټیلیګرام چینل چې دی یا په ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی وي یا هم په ویډیو باندې د پاسه کوم ټیلیګرام چینل چې موږ شیر کړی دی په هغه باندې به کلیک وکړئ. له هغه به تاسو د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او انسټال به کوئ. کوم انټرنیټ ته ضرورت نه لري، یوازې اول ډاونلوډ خو غواړي، نور انټرنیټ ته ضرورت نه لري. دا اپلیکیشن باید هر مسلمان ورور انسټال کړي. نو که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کومنټ وکړئ. دا ویډیو د نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ.